السلام علیکم ګرانو ملګرو، امید لرم چې انشاءالله روغ او جوړ به یاستئ. زه تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم د محمد نبي باره کې چې محمد نبي ولې ژړلی و او محمد نبي ولې خفه و. محمد نبي ځکه خفه و چې دی غریب چنده راغونډه کړې وه. ده او راشد خان یو بل سره ډېرې کومکونه وکړل د خپل ټیم لپاره، ځکه چې حکومت د دو سپورټ نه و کړی، کوم بینک د دې سپورټ نه و کړی. دوی د خپلو پیسو نه ورلډ کپ ته راغلي وو او دوی ویلې چې زمونږ کوم آینده نسل دی، کوم آینده کلاړیان دي، موږ آینده افغانستان دی، هغې ته موږ سوچ کوو. نو دې وجې نه چې کوم دی دا غریب ویې او دا ویې ژړل په دې چې کله یې جنډه ولیدله او ملي سرود یې واورېده، قومي ترانه یې واورېده. نو دې چې کله دا ولیده نو په ژړا شو چې وطن کې څه حالات دي او دلته څه حالات دي. تاسو ته زه دا ویډیو ښیم، دا ویډیو وګورئ.